دوستانو ما خو یو دوه خبرې په زړه تاوېدې یو خو حل شوه ما وویل چې جبران صاحب نه پوښتنه کوم چې خضر او زامن وو که نه وو څه دا خو پوه شو چې دوی شته دی که نه دویم دوی یوه تره اچولې وه دا خبره چا مخې له رانه وړه چې دې کې حمزه صاحب هم شریک و هغه ټولو تره خسرو صاحب په حق کې راغلی و چې خسرو صاحب په حق کې 1 نمبر راغلی و ګورم ګرځم چې خوشبویه بوستان کوم دی دا تر ډېرو زمانې شاعرانو سره اچولې خو دی پکې 1 نمبر راغلی و دا تره کې حمزه صاحب هم شامل و خو خسرو صاحب تر کامیاب شو دی هغه باندې خوارۍ باندې او اوس غزل رانه وران شو ساده یو څو شعرونه به ورته ویم چې غزل دی چې فکر مې د زړه او د مزغو په منځ کې پاتې شو فکر مې د زړه او د مزغو په منځ کې پاتې شو زړه رانه د ګل او د مزغو په منځ کې پاتې شو فکر مې د زړه او د مزغو په منځ کې پاتې شو زړه رانه د ګل او د مزغو په منځ کې پاتې شو او ما خو اشنا چې تخیل ته به دې ورسي ما خو اشنا چې تخیل ته به دې ورسي خیال مې د هوا او د سپرغو په منځ کې پاتې شو او ما پسې کړم نګاره که په زړه کې ساتلې ده ما پسې کړم نګاره که په زړه کې ساتلې ده سیخ چې ستا د لاس او د هغو په منځ کې پاتې شو او سترګو تجدیدن غوښتو او زړه مې شو وصال د غل سترګو تجدیدن غوښتو او زړه مې شو وصال د غل شوق مې د هغو او د دغو په منځ کې پاتې شو او اخري مقطع چې خوب یو لیدلی خو کوڅه یې ستا تعبیر نه شوه خوب یو لیدلی خو کوڅه یې ستا تعبیر نه شوه وګوره باور ته غرور هغو په منځ کې پاتې شو والسلام. داو امان الله باور